خپل لیدلوری اصلاح کوئ. په یو پخواني کیسه کې راځي چې یوه ورځ یو کس ډېر ناروغ و. دا کس روغتون ته یوړل شو او د روغتون په خونه کې یو بل کس د کړکۍ تر څنګ په کټ کې پروت و. دوی دواړه چې سره ملګري شول، د کړکۍ څنګ ته پروت ناروغ به له کړکۍ بهر کتل او بیا به یې په ساعتونو خپل بستري ملګري ته له روغتون نه بهر د نړۍ کیسې کولې. کله به یې ورته د روغتون په انګړ کې د ولاړو ونو د قد د ښکلاو کیسې کولې او ورته به یې ویل چې پاڼې څنګه له باد سره نڅېږي. ځینې وخت به یې بیا ورته د روغتون په انګړ کې د روانه خلکو ګام په ګام کیسې کولې او د خپل ملګري ساعت به یې تېراوه. د وخت په تېرېدو بستري سړي ته په خپله بېوسۍ غوسه ورغله، ځکه هغه ښایستونه یې نشو لیدلی چې ملګري به یې ورته بیانول. ورو ورو یې خبرو خوند نه ورکوه او بالاخره یې ترې کرکه پیدا شوه. یوه شپه د کړکۍ څنګ ته پروت سړی سخت ټوخی ونیو او ساه یې بنده شوه، خو دې خواته پروت سړي پرې ځان غلی کړ او د مرستې تڼۍ یې هم ونه وهله. په سبا ورځ د بستري سړي هغه ملګری مړ شو چې نوموړي ته به یې له روغتون نه بهر د ښکلاګانو کیسې کولې او د ده زړه به یې خوشحاله و. د هغه مړی چې څنګه له روغتون نه وویستل شو، د ژر غوښتنه وکړه چې د هغه پر ځای د دې کټ د کړکۍ څنګ ته کېښودل شي. دا غوښتنه یې ومنل شوه. خو دی چې څنګه د کړکۍ څنګ ته لاړ، بهر یې داسې ننداره ولیده چې حق حیران شو. له کړکۍ هاخوا د خښتو دیوال و. د ده هغه ملګري به دا هر څه په خیال کې رسمول او بیا به یې هغه ښایستونه ده ته بیانول چې په سخت وخت کې پرې د خپل ملګري نړۍ پرې ښایسته کړي. هغه سړي له قربانیه ډکه مینه ښودله. زه چې هر ځلې په دې کیسه فکر کوم، نو زما په خپل لیدلوري کې حتما بدلون راوړي. که خوشحاله او خوندور ژوند غواړو، نو کله چې موږ سختو حالاتو سره مخ کیږو، نو خپل لیدلوری به بدلوو او له ځانه به پرله پسې دا پوښتنه کوو چې آیا دغه ظاهرا سخت او منفي حالت ته د لیدو بله پراخه او روښانه زاویه شته؟ د مشهور فزیک پوه سټیفن هاوکینګ په اړه ویل کېږي چې ویلي وو، موږ د یو متوسطه کهکشان په یو کوچنۍ سیاره کې یو او له دې بهره سلګونه زره میلیونه کهکشانونه دي. دا د یو لیدلوري د بدلون لپاره څنګه ده؟ له دې معلوماتو وروسته آیا تاسې ستونزې رښتیا هم دومره لویې دي؟ دا تاسې چې کومې ستونزې تجربه کړي او له کومو ننګونو سره چې مخ شوي یاست، دا رښتیا دومره جدي دي لکه څنګه چې تاسې جدي کړي؟ په دې ځمکه زموږ مزل دومره لنډ دی. د شیانو په عمومي نقشه کې زموږ ژوند د ابدیت پر پرده ماضي ټکی دی. نو له دې سفر او پروسې د خوند اخیستو حکمت ولرئ.